الله مال ژوند راکړه، عمر راله ډېر راکړه، او تر د قیامت تر ورځې پورې الی یوم یبعثون، قیامت تر ورځې پورې راله ژوند راکړه. چې خلک د قبر نه پاسي هغې ورځې پورې، نو زمونږ د علما لیکي دلته خپل چالو چلو چې د قیامت د ورځې پورې ژوند چې د مرګ نه به بچ شو. نو چې مرګ نه بچ شي نو دوزخ له خوا له سړېږي چې اول په اولات راشي، دا قبر خو اولات دی. د مرګه چې بچ شومه بس قصه خلاصه شوه، که جنت نی خو دوزخ نه خو به بچ شم که نه. رب العالمین خو هېڅ شی پې پټ نه دی. ویلا وقت اليوم المعلوم. عمر در کوم دا سوال دی قبلوم، خو د قیامت دغه لویې ورځې پورې چې خلکو نه سو باسمه او دنیا روانېږي نو هغې پورې به درله ژوند درکړم، زه دونه به دې ومنم. خو مرګ نه نشي بچ کېدی، مرګ به در باندې راځي. لګیا دی صاحب اوس په دې موم کې دا غوبلې جوړ کړی، رور پرور، ګاونډي په ګاونډي، دوست سره، ښځه خاوند سره، خاوند ښځې سره بونس کې. حدیث پاک کې راځي که نبی علیه السلام فرمایي کې دي یو تخت لګېدلی دی په دریاب د پاس، څومره شیطانان چې دروازې لګیا دي او دا شیطانتونه کوي نو هلته غونډېږي دی مشر بابا له هغې ته ال وایي دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه، یو تپوس کوي. نبي علیه السلام فرمایي څه دې وکړل؟ فلانکي سړي باندې مونځ دې قضا کړ، پرېږدې ښه پې وې نه سړی ډېر تکړه و، مونځ پې رانه وکړو، ما خو ډېر کوشش وکړو، وی ښه وخت نه دې پرې رستو کړو، وی ډېر تکړه وخت نه مې پرې رستو نه کړو، وی وسوسه دې ورته په منځه کې واچوله، ویست ما خو ډېر کوشش وکړو چې خو هغه سړی ډېر تکړه وسوسه مې ورته وانچوله. نو دې نورو شیطانانو ته حکم وکړي دې چمغلط نه ونیسئ او دې دریاب کې څو غوټې وله ورکړي. د نن کار نه دی کړی خپل بل به راغواړي تا څه چل وکړه، ته خو ما لېږلی وې چې هغه فلانکي سړي باندې ښځې سره روانه کوې، صاحب کمال مې کړی دی، څنګه دې وکړه؟ وی هله مې دا ښځه او خاوند پرېښودل چې په دې خاوند مې ښځه طلاقه کړه، په دې الله ډېر خفه کړي، طلاقه مې کړه پرې، هله مې پرېښوده. وی کمال دې کړی دی. نبي علیه السلام فرمایي ځان ته بیا را تر غاړه باسي، فیلتزمه یعانق، ځان ته بیا را تر غاړه باسي او پرې تندي بیا ښکل کړي، نعم انت، ته زما ډېر ښه بچی یې که نه، ډېر ښه بچی مې یې، انعام به وله ورکړي دله. روزانه را شیطانان دا بچي ورته غونډېږي او هلته کې د دې په تریاب د پاسه تخت لګېدلی دی او هغه خپل پروګرام ورته اوري، داسې مې وکړل، څه وایي دونه مې خلک په خلکو مړه کړل، دومره مې خلکو له خلکو سره روانې جوړې کړې، دومره مې په کورونو کې دننه اختلافات جوړ کړل، دی یو پروګرام روان دی چلېږي. په دنیا کې هم در پسې لګېدلی دی، خو یو څیز نه ګورې ځان وساتئ، نه مرګ وخت کې چې سړی کم وخت کې پروت دی، دغې وخت کې دی ډېر زبردست سکیمونه سړي ته اچوي، قسم قسم به راته اچوي، کله به راته وایي خدای نشته، کله به راته وایي پیغمبر نشته، کله به وایي د اسلام غلط دی، کله به څه راته وایي، کله به راته څه وایي. امام راضي رحمت الله علیه کوم چې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، عظیم، او یو کتاب یې لیکلی دی ځان له مستقل چې د رب العالمین په وجود باندې هغه 360 دلایل لیکلي دي. الله موجود دی ولې دی دلیل، الله موجود دی شته دی دی دلیل دی دلیل. شیخ نجم الدین رحمت الله علیه سره د یو ځل ملګرتیا او صحبت پاتې شوی، نو یو ځل هغه شیخ نجم الدین رحمت الله علیه ګیالی او دس کوي، خپل شاګرد ورته لوټې نه وباچي، کمزوري دی بوډا دی، دی اوس دا لاسونه هینځي هینځي هغه پې لوټه تشی، شاګرد یې لار بله لوټی راوړه هغه یې پې تشه کړه، بله یې راوړه هغه یې تشه کړه، او شاګرد لګیا یو دې په دې لاس وباچوي او سوچ کې تللی دی. اخره کې لیو چونګ اوبه راواغېست، داسې وویشتې، ورته وایه که نه چې بې دلیله خدای منم، داسې ووایه، او بیا شاګرد ته اوبه راواچوه او داسې وکړه. شاګرد ته تپوس وکړو صاحب دا مونږ خو څه پوه نه شو، دا خبره دې چا سره وکړه، او نن خو دې دومره سوچ کې تللی وي چې په بلا لوټې مې پر یو لاس درله تشې کړې، حالانکې یو دس کې اسراف به نه کې. وی الله تعالی ما ته امام راضي را مخامخ کړو، خو ډېر لرې د میاشتو په مزل، دا کشف ورته وایي. راته الله وښوم، امام راضي رحمت الله علیه لوی عالم، بهترین زنقدن کې پروت و، خدای راته وښو، او د زنقدن وخت کې وله شیطان راغلی دی، هغه ورته ناست دی، ما ته هغه دواړه خدای وښود، شیطان ورته وایي الله نشته، دی ورته وایي شته، دی دلیل، بیا ورته وایي دا دلیل خو دې بېکاره دی مړه، نه وله باطل کړي. نو امام راضي ورته دویم دلیل وایي، شیطان ورته وایي دام خراب دی، دام ټیک نه دی، پر دې دا دلیل دی کمزوری دی، نو ورته وایي دا درېیم، وایي دا دې هم کمزوری دی. په دلایلو به الله نه پېژني، د الله د پېژنګلو دپاره غټ دلیل څه دی، غټه هغه د کائناتو ته وګوره، د نور او سپومې او د بوټو ته وګوره، د خپل ځان ته وګوره، ډېر غټ دلیل. یو زمیندار له وایي شیطان د انسان په شکل راغی، بابا خدای شته، وایي څه دلیل دی؟ وی دلیل غواړې؟ وی او دونه مزېدار دلیل دی، ودرېږه صبر وکړه، نو قلبې ودرولو او د غوانو هغه چوکې ته یې ګوتې کړې، ورغې ورپسې. شیطان ورته دلیل ښایي ته خو ودرېږه چې دلیل درته اوس وښیم، چې پوه شو چې مې اوس تنکۍ او وایي مې نو تختېد دی، خدای تباه کړه، بې دلیله خدای منم. دا زه چې د مور په ګېډه کې 9 میاشتې مې تېرې کړي، نه را باندې رڼا لګېده او نه را باندې نور لګېده،
نه ډیران شته او نه ټټی شته او نه بیت الخلا ته شته. نو دا انتظام ماله چې کوم ذات کړی دی نو وسه شته که نه. ځکه دا بچی خو چې د مور نه پیدا شي نو ته په دغه پرده کې دوباره بند کا چې دې 2 منټه ژوند تېر کړي. نو خو هلته د ژبه ګرځي نه پوزه ګرځي نه سترګې ګرځي نه سترګې ړندې دي نه غوږونو کې دننه اوبه تللي دي اوبو کې ډوب پروت دی اوبو کې ډوب پروت دی نه سترګو کې اوبه دي نه په غوږونو کې اوبه دي. او د اسماتې چې دی خوراک په کمه کوي او هغه خوراک پکې چې نه پیدا شي نو متیازي وکړي. نو که په 9 میاشتې پس پیدا شو متیازي پیدایش نه پس کوي او که په 10 میاشت پیدا شو نو هم پیدایش نه پس کوي. نو ته به وایې چې او د ټیم خو 9 میاشتې و دا میاشت خو د مور ګېډه کې د اسماتې چې پیدا شو دی کوم دی هلته ولې نه کوم. د الله د دلایل پرېږدوه بس دومره دي چې هغه د کائنات ته ټول ډک دي. خو به خلکو یې په دې قبر کې خو به دا څنګه دا پیغمبر علیه السلام به څنګه روزه ورته وښیي. نو اوس خو د ټي وي او د موبایل ټلیفونونه ورسره ته خدای پاک وکړو او کمپیوټر یې خو دې وډېرې دا سکندونو کې به څنګه دا خبرې هلته رسېږي. اوس هغه هر څه درته معلوم شو. یس دی دا راته الله ښایي ګوره دا د الله دا ساینس هم رب العالمین انسان ته په دې ذهن کې دا طاقت او دا عقل واچوي نو هلته کېږي. هر ساینس ایجادات نشي کولی انسان یې کوي. انسان ته د عقل الله ورکوي. بهر کیف وی چې دی ورته دا دلیل دی بېکاره وی ښه دا بل وی دا هم ټیک نه دی وی ښه دا بل دلیل وی دا هم ټیک نه دی وی 380 دلایل یې ولا ټول برباد کړل. وی زه ورته نیغ ګورم چې خدایه اوس به امام راضي تکړه شي. وی مې چې بس که آخري دلیل دی که دی م ولا تباه کړه نو دا امام راضي خو به بیمانه د دنیا نه لاړ شي. یو چونګ اوبه مې راواغېستې ور ومې ویشتې وی رب العالمین زما هغه چونګ د هغه سینې ته ور ورسولو او ته مې ویل چې نیکبخته ورته وایه چې بې دلیل الله منم. وی بې دلیل الله منم دلایل دې پرېږده. نو شیطان ته پنجې وویستلې او سا یې ورکړله. د دغې وخت کې هم درته ګورې راځي ځنکدن وخت کې به راته کښېني کله به راته یو عقیده را مخکې کوي کله به راته بل عقیده مخکې کوي کله بل عقیده. یاد وساتئ په رب العالمین خپل اعتقاد او خپل یقین ګورې محکم وساتئ مکمل دا خپل یقین وساته چې خالق د کائنات و مالک رازق بیماری پیدا کوونکې لر کوونکې ژوند مرګ بچي ورکول دا ټول ګورې بغیر د الله نه بل څوک نشي کول. دا عقیده مضبوطه کړې. دی به شیطان د وخت کې راځي به درته به وایي دا یو کار خو پکې الله هم کوي دا بل خو ورسره پلان کې هم کوي دا یو کار خو دی هم کوي دا بل خو پلان کې هم کوي. تزلزل عقیده به یو جوړه کوي ته به برباد بدي کوي. ګورئ مالک د خیر او د شر د فایدې او د ضرر څوک تېرونو یو الله دی. دا ذهن کې واچوئ دا عقیده په الله وساتئ چې رازق زما الله دی بل څوک نه دی.